الله په پاکۍ سره یادوي هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي. پادشاه دی ډیر سپېڅلی دی برلاسی او د حکمت څښتن دی. هغه ذات دی چې د ناپوهانو یعنی اومیانو په منځ کې پیغمبر په خپل له همغوی نه را پاتو چې هغه ته د هغه آیاتونه اوروي د هغوی ژوند سپېڅلی کوي او هغه ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي په داسې حال کې چې لدینه مخکې هغوی په څرګنده گمراهۍ کې غورځېدلی وو. او دغه پیغمبر بعثت د هغو نور خلکو لپاره هم دی چې لا تر اوسه له هغو سره نه دی او ځای شوی. الله برلاسی او د حکمت څښتن دی. دا د هغه فضل دی چاته چې خوښ شي ورکوي او هغه ستر لورونکی دی. کوم کسان چې د تورات حامل ګرځول شوی وو خو هغوی د هغه پیټه پورته نه کړ د هغو مثال د هغه خر په څیر دی چې په هغه باندې کتابونه بار کړی شوی وي. لدینه هم ډیر بد مثال دی د هغو خلکو چې د الله آیاتونه دروغ ګڼلي. دغه ظالمانو ته الله هدایت نه کوي. دوی ته وایي ای هغو خلکو چې يهوديان شوي که تاسو په دې انګیرنه مغرور یې چې له نورو ټولو خلکو پرته فقط همدا تاسو د الله نازولي نو د مرګ هیله وکړئ که تاسو په خپل دغه انګیرنه کې رښتونی یې. خو دوی به هیڅ کله د هغه هیله نه کړی د خپل کړو له عمل چې دوی کړی دي او الله دغه ظالمان خو پیژني. دوی ته وایي کوم مرګ نه چې تاسو تخته هغه تاسو ته راتلونکی دی بیا به تاسو د هغه ذات حضور ته وړاندې شئ چې په پټو ښکارا باندې پوهیدونکی دی او هغه به تاسو ته وښیي چې تاسو څه کول. ای مؤمنانو کله چې د جمعې په ورځ د لمانځه لپاره ندا یعنی اذان وشي نو د الله د ذکر یعنی لمانځه خواته وزغلی او پیرل پلورل یعنی اخیستل خرڅول پرېږدي. دا ستاسو لپاره ډیره غوړه ده که تاسو پوهیږئ. بیا کله چې لمونځ تر سره شي نو په ځمکه کې خواره شي او د الله فضل ولټوي او د الله ډیر ډیر یادونکي اوسئ خای چې تاسو ته فلاح په برخه شي. او کله چې دوی سوداګری او لوب ننداره کیدونکي ولیدله نو د هغې خواته وخوځیدل او تی ولاړ پری خودلی. دوی ته وویل الله سره چې څه دی هغه لوب ننداري او سوداګری نه غوړې دي او الله تر ټولو ښه روزي رسان دی.